تا بندي کو کده بندي کو دواړه نو مونږ خو راغلو دوکان یې بیا خالي کړی دی که نه نو د سره به څه شی وکړو فیصله په تاسو بعضې خلک وایي چې دې راوړه چې دې نه شته هګۍ راوړه هګۍ نه شته ملایي راوړه ملایي پیسې نه شته پیسې نشته دوستانو سلامونه رب دې وکړي روغ او جوړ به یاستئ اوس دې سره څه وکړو تا بندي کو که دی بندي کو دواړه ما چې وړي هغه هم ځان سره وړم ښه دوستانو نو مونږ خو راغلو دوکان یې بیا خالي کړی دی که نه نو د سره به څه شی وکړو فیصله په تاسو چې موږ عبید سره څه وکړو او شمریز خان سره څه وکړو څه در سره وکړو هلکه بندي دي کو او څوک بوځو ولې تاسو خو موږ خو درنه ضمانت اخیستی و چې دوکان به نه خالي کوې الله دا وختونه راځي اوس نو فیصله تاسو کوئ چې مریض راځي پکې څوک مریض و زه مریض دا مریض یم کور کې بل وړکې شوم اور مشه سید حمید لاره باته وړو ښه مور مریض وه بیا دا پیسې د دوکان ټول هغې کې مصرف شوې ښه نو دا ځل به ورسره ګزاره وکړو نه بندي کړو صحیح ده تاسو د خدای روغ کړي او اوس موږ څه شی وکړو تاسو ته بعضې خلک وایي چې دې راوړه چې دې نه شته هګۍ راوړه هګۍ نه شته ملایي راوړه ملایي پیسې نه شته پیسې نشته پیسې نه شته ښه شپه راوړه پیسې نه شته هغه خو شپه ټولې داس کې دا وګوره دا کمانډو راوړه کمانډو پیسې نه شته دا شپه ټولې دی لس کې ټول همدې رښتیا وایې دیس کې ودې کته وې دیس کې نو دغه د سودا خو راغله موږ دی به بندیان کو خو دا د سودا راورسېله ورسه پاپړلې راښکته که ځه همدلته ودرېږه ورته ښې پس هلکه راښکته که ورسره جګ شه دلته کېده ځه واخله کش که نو ښه په یو شمریز خان ایله هغه چیس کې ځه ورکه ورته پرې چې دی ویسي نو ځه ویسه نو بچه 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 سبحان الله کېده نو دا راکه عبید اږدی ها ها موږ د دوکان ډک کوتې بیا خالي کې بیا به سره کار لرو ښه دا بیا مې شفا درته راوړه ښه دا یې وړی نه شي دا اوهو دا اوس دا د دست څښلو هغه ده دا د صابونه دا ډېر خوشحاله دی دومره خوشحاله دی ها ځایږي دوکان کې دی ها دوکان کې ځایږي کور ته دننه نه کې لنډ لنډ چې اخوا کې ده پښو سره دی کې ده ما پښو سره کې ده دا برابر دی هسې خاندي نو دوستانو چاته کار روزګار برابر شي طبعا سړی کله کله خفه شي خو دا خلک ځینې استثنا پکې وي که نه دا واقعا 4-5 نفره په کور کې دغه شی دي دې کلیپ به تاسو مخکې کتلی یو 20 ثانیو لپاره بیا هم وګورئ نو هغه د دوکان مو الحمدلله ورته جوړ کړی دی خالي تاسو ته به اوس لږ زره وښیو دی هغه څه شی دی دوکان دی له دې وروسته به عبید او رومان او ورسره دا ورورې بازار ته لندې نه ځي ګرځي به کوڅو کې نه اوس نو دوی ته مو دا دوکان دا شی د کور مخ ته ایښی و نو متاسفانه چې دی هغه کوي ختمه یې وایي چې کور کې مریضي او څه شي خو دا ځل به اخر در تعهد درنه اخلو بیا دې نو بندي کو صحیح ده
ټولو مخکې هغه دوستان ټول تا ویني هغه ټول وایي چې بس بیا دا ځل صحیح بندي کې اوس خو بندي نه کړي صحیح ده که نه او بیا به یې نه هغه کوې ګوره زه ته طریقه در وښیم سودا دې خرڅه کړه که نه دوکان کې نور ورځې دا تېر ورځې د ورځې څو روپۍ سودا خرڅوله کېږي نه 400 درې سوه 400 کې څونه ګټئ 400 کې څومره چې خرڅوم همغه شیان بېرته راوړم بېرته راوړې نو ګټه پکې بیا اضافه کېږي چې راوړې خو اوس یو څو ورځې داسې وکړه چې دا سودا خرڅه کور ته پیسې مه ورکوه صحیح ده جمع کوئ که څوک مریض شو لږ لږ مریضتیا لپاره څوک مه بیایه ښه کېږي لږ ګرمې اوبه پکې نه ځان دې وساتي نور خو پوهېږې که نه صحیح ده که نه دوستانو نو دی ته خو سودا وروسپارو موږ ورسره همکاري دومره وکړو چې دا درنه کېدو صحیح ده نو تاسو ته خو معلومات دی چې غواړو اساسي او بنیادي کارونه د خپلو هېوادوالو ته وکړو که هغه په هر ځای کې په هر ولایت کې نو دې لپاره باید تاسو هم موږ سره په دې کاروان کې یو ځای شئ وټساپ نمبر درته سکرین باندې ښکاري آنلاین مرستو لپاره لینک دی به د کې ځایونه ثبت کړي انشاءالله د وطن او د هېواد ته به یو څه کوو په شریک الله مو خوشحال لره وخت مو نور نیسم بس شمریز خان او عبید خان سره به موږ د سودا ورته کېدو منظمه به وکړو او تعهد مې ترې دا ځل ښه پوخ اخیستی ده هېڅ امکان نه لري چې دا ځل بندي نه کړم صحیح ده که نه او خانده ما رښتیا وایم به صحیح ده او تا به هم ورسره بندي کوم ته خنده شین دی تا ویسم که ده او تا که ده دواړه واړې ته ځې خو دومره الله تعالی یو هغه ورکړی ښه چې راغلو نو ده ته اشارې کړې چې چای ورته راوړه که نه څه تکړه خل دي بس دا د رب فیصلې دي الله دې دې فامیل ته خیر ورکړي الله دې اجر ورکړي واقعا د دې پالنه د دې روزنه دا ډېره سخته مشکله نو الله مو خوشحال لره خو وخت درته غواړم السلام علیکم ورحمت الله